خو تاسو ګورئ دی سکرین ته اکثر زموږ سره داسې یو پیج وي یا زموږ سره د داسې بوک وي په هغې کې زموږ سره څه پیج وي یا څه لیکل وي موږ غواړو چې د دې د موبایل تصویر نه یا داسې د کتاب نه دې نه چې دا کوم لیکل دي په دې کې دا ټول موږ راخلو ته کافي فیسټ کو په خپل موبایل کې یو تصویر دی نه واخلو د لیکل زموږ ټول باندې کافي شي مطلب موږ مینول داسې په کیبورډ کې نه لیکو نو موږ څنګه داسې کولی شو چې بس ډایرکټ د یو کلیک سره دې کتاب وي یا هغه سم څه تصویري کاږي د اردو لیکلي د انګلیش لیکلي هغه د ډایرکټ موږ سره راواخلو کاپی پیسټ کولی شو په هر ځای کې یوز کولی شو دا څنګه کې ډېر آسان کې ټول طریقه ته ویډیو کې هم ویډیو ستر اخر پورې ګوري ټول نو مخکې دلته سکرین ریکارډینګ ان کوم دي تاسو ګوري دلته تاسو ټول پروسس اخکاری ګور ټول نه پهله به موږ تاسو کوم راشو دلته کې ګوګل پلی سٹور دا چلته موږ سرچ کو او سی آر ټیکسټ سکینر دا به موږ د اپلیکیشن ډاونلوډ کوو دلته ګور ډېر شي اپلیکیشن راغلی تاسو به دا ډاونلوډ کړئ دا یو او سی آر ټیکسټ سکینر دا ما الې ډاونلوډ کړی دی د مين تاسو دا کولای شئ تاسو صرف په ورځ کې 5-6 پر یوز کولای شئ بیا نور که تاسو کوئ نه تاسو د ګوګل نه پیډ ورژن ډاونلوډ کړئ موډ ورژن ډاونلوډ کړئ ګوګل کې سرچ کړئ پرو ورژن تاسو ته ملای شي بالکل فری کې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به د ان لیمیټډ کولای شئ نو ګور دلته کې ما څه ماته اوپن ځکه چې ما الریډي ډاونلوډ کړی دی اپلیکیشن زه به څه وکړم دلته بیک راشم او د اپلیکیشن ځان څه داسې اوپن کوم دا ما اوپن کوس ګور تاسو مخکې طریقه خیم فار ایگزامپل اوس دلته کې زه په دې کیمرامین ته کلیک وکړم ډایرکټ زه تصویر وستیم شم خو زما الریډي ایمیج پراته ته چان پراته زه نه وړم دا ټیکسټ دا لیکل د زه راواخلم دا په دې اول په دې ګیلري په اپشن کلیک وکم اوس ګوره ما د ایمیج لیکل مخکې د بوک نه وېستو دا دی مطلب دا ست کلیک وکم کلیک ملته ما سره راغلی ټول ایمیج ټول چې دلته ما سره د ایمیج راخلاص شو کوم دین سره سونه لیکل ټون لازم دین روالم کزه ته په واتس اپ باندې پیسټ کوم یا سپا فوټوشاپ یا سب بل د سزې کې یوز کوم پرنٹ کې یوز کوم یا په بل ځای کې لیکم چې ما ته مینلی ټایم ضرورت نه خو زه ناری کې راواخلم څنګه وکم داسې وسو کوم دلته ټول نو مخکې راشم دیږي که تاسو ګورئ دلته سایت کې لینګویج به سلیکټ کوم اوس دلته لیکل انګلیش کې دی دلته کې انګلیش سلیکټ کوم کې پښتو مشته اردو مشته هر یو لینګویج دی نو زه بلته انګلیش سلیکټ کوم چې لیکل ته انګلیش کې دی بیا به څه کوم بل سره شامل ډبل سلیکټ کوم ټول دا دې ټول سلیکشن به داسې وکم ګورئ کله موږ څه ګډوډ شي داسې به موږ واپس سلیکټ کولای شو ګورئ اوس کوشش کوئ تاسو ایمیج لګ صحیح والی صفا والی بیا به بالکل صحیح کلیر تاسو سره کریکټ دا راغلی او بیا به څه وکم د مټول د سلیکټ لاوس به راشم دلته کې دا مارک به داسې کلیک کوم زه سکور دا ما کلیک ګورئ اوس دلته کې سکین شروع شو تاسو به خبرې په خیال ساتئ چې تاسو سره ډیټا آن وي دا بغیر انټرنیټ نه د اپلیکیشن سکینینګ نه کوي اوس ګورئ خدای ما سره په 100 سکند کې ټول پیج د سونه لیکل چې ما د ټول واخلي ګوره دلته اوس د فرست ایمیج ته ګورئ اوس کلیک کوم ګورئ دا ګورئ دا پیج نمبر چې کوم 218 دا غي نه واله او په دې پکچر کې چې دا سونه لیکل د ما دی بوک نه وستل ته ما سره پروت دی دا ګورئ سونه لیکل چې د ټول دی ما دا راکړه دا سو واله مې دا داسي ګورئ دي جنا دا سلیکټ آل د ما کله اوس کاپی کوم چې ته پس یو پروګرام کې یوز کوم اچھا ته سند کوم نو بالکل د سکول شم دغه ما سره لیکل ټول پرایټ انفارم کې دسی رااله د اوس کاپی کول شم ډایرکټ ما سره د ما ګور کافی کړه چرته واړه ما سند کولم شم هر ځای کې دا زه یوز کول شم دویمه خبر اوس که فار ایگزامپل ګور تاسو دغه سه ایمیج مطلب په موبایل کې وی هغه میتھډ بالکل سیم دی بیا تاسو څخه هغه بالکل داسې کې هغه تاسو د خان کلیک وکړئ ډایرکټ سکرینه د سکیپ کوم کومه رسول د بګیلر باندې کلیک کوم او ما سره سپ ایمیج دی او پاسو پای کې هم لیکل دي رسول د بیرته کې تر علامه یا دلته کې ز ایمیج ګوم فار ایگزامپل ما سره راشي او زم دا غنم لیکل لوالم اگر ما دا یو تصویر دراسه ډاونلوډ شوی انټرنیټ نه اوس وام دین د لیکل زره واخلم دام د قبل کو صحیح طریقه باندې کې څنګه چې نارمل تصویر وباسو آشانت کې خپل یو ډاونلوډ شوی تصویر ناغې نه هم تاسو کاپی کولای شئ ګورئ دا هغه نه ګورئ stop thinking start doing پاته کې لګل شو دلته ما ډایرکټ داسې کافي کوی اوس ګوري نو په دې طریقه سره تاسو وینئ تاسو ډېر کله شارټ کټ کولای شئ اکثر موږ داسې د بوک یا د ایمیل سره موږ مینولی ټایپ کوو نو په وینې ډېر زیات ټایم لګي ډېر مهنت غواړي داسې تاسو ډېر زیات په شارټ کټ ډېر زیات په اسانه باندې کافي پیسټ کولای شئ او دې اپلیکیشن نه خبرې تر لاسه کولای شئ نو امید لرم ویډیو خوښوي ځان سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سره هم شیر کړئ ان شاء الله ملاقات به کې بل ویډیو کې د لوی لا پامان